د لنډي کوتل 14 کلن حسن کله چې د 14 کلن قومي سیالیو له کامیابي دورې څخه واپس کلي ته راغلو نو مشرانو همزولو او ماشومان له ده درون استقبال وکړو. عامر حسن په خیبر لنډي کوتل کې د ولي خیل نومي کلي اوسیدونکی دی او همدلته یې په خړو پړو میدانونو کې د لوبې ابتدا کړې ده. هسې خو د لنډي کوتل خاوره د لوبو په حواله ډېره زرخیزه ده. دغه خړې پړې خاورې په نړیوال کچ د اعلی پای لوبغاړي پیدا کړي دي چې پکې ریاض افریدی، عثمان شینواری، شاهین افریدی او اوس عامر حسن کوم چې په قومي کچ په 14 کلن سیالۍ کې دریم پوزیشن ترلاسه کړی. عامر حسن وایي چې له غوره کارکردګۍ له امله د نیشنل کرکټ اکیډمي یعنی NCA لخوا کال ورته وصول شوی دی. تاسو څرنګه ګورئ موږ اوس ټورنمنټ انډر 16 ټورنمنټ دا کې 15 ټیمونه وو. په دې کې مو نادر ټیم نه هغه کړه لوبه کوله. په دا کې ټاپ 3 کې بالر راغلم او په څنګه چې کور ته تلم په دغه وخت کې مو ته NCA طرف نه کال راغی او اکه انشاءالله به موږ پرفارم کوو. ډېر نږدې وخت کې تاسو مو وګورو په قومي ټیم کې. عامر حسن تر وایي چې زموږ له خوا ورسره هر قسمه مرسته روانه ده او امید لرو چې دوی به د سیمې نوم روښانه کړي. شاهنشاه افریدي، عثمان شینواری پیدا کړی. انشاءالله چې همدغه شیان به عامر حسن هم مخکې ځي او دې غوندې به خپل وطن او د قام نوم روښانه کوي. زموږ د کور د طرف نه فیملی د طرف نه عامر حسن سره پوره مرسته ده چې انشاءالله چې دی به مخکې وځي. عامر حسن کورنۍ او ملګري په مکمل ډول خوشبینه دي چې عامر حسن به ډېر زر په قومي کرکټ ټیم کې زموږ مخې ته وي. خلیل جبران، خیبر نیوز.